څلور رونو څلور یو پکې یو پلار جم دیو هغه یو کس ته درې ورونو ته وی راځي او صلاح کو ودا سی وکړو چې کستاسو خوخي نو تاسو دا درې واړه د خپل مال راکې وره درې واړه د خپل مال راکې او د پلار خدمت ته بوزګاری د پلار خدمت به مو کې هغه وړي روخياري مال امرانه له او د پلار امر ترا پشا کې هغه خدمت امر باندې کې ویخه کدا نه منه بیا بل چالو کې ودا سو کې چې زما د مال تاسو واله تاسو شو او د پلار د خدمت ماته پرې ده خپل مالم در کوم د پلار د خدمت ماته پرې ده پلار ماته را پشا کې ودا دې سم خبره وکړه دا خبره وکړه کوئی ګوري مال مې در کده پلار خدمت مو تاسو نه کوي زب کوم ویلې راخدا هغه خدمت د پلار د تاسو پارل شو پلار خدمت کو پلار مړ شو او غریب اوف اسم وسره او باقیونه مالدار دي ناری په تیریږي لوګي په تیریږي په د بچو یو ځلې خوب ولید چا وته په خوب کې ویلار چې پلان کې تیګر د اغیلان سره شرپې پرتی دی راواله دی وته په خوب کې برکت په پکې وی کنه وینه برکت خو پکې نشته وینه راځي چې پاسه خځه ته وی خځه یو سیرا تغیبی په خوب کې وی چې پلان کې تیګی لاندې سره شرپې پرتی دی ما دې تاسو کې برکت پکېشته کنه وی نشته مې چې نشته نه رالم خدوی تا په برکت به خدا مونږ د لوګیم نشو بچی د شورز په کوڅو کې باندې وای اته برکتونو پسې ګرځي ورشه راواله چې څنګه ډوډۍ په خورو نه خدای چې برکت پکې نی والله کې راواله ورځ تیر شوا د شپې بیا خوب ولید اصلي وته وی لکه لس درهم پراته لس اشرفه دیناره د پلان کې تیګلان دی دی وته برکت پکې شته کنه وی نشتا وینه می دی پکا یرا پاتې خدای ته وی اے خدای ما ته یو سړی لس اشرفه خوله تی ګلان دې پرتی دي تاسو په ته کو برکت پکشته کې نشته وی نشته وینه رااله وینه یک بخته ورشه ګورې رو کمیږي شي کمیږي او ته برکتونو پسې ګرځتا برکت سر اخرى مونږ لوګي مړ شو بچی د لوګي مړ شو تار په داته برکتونو پسې ګرځي خدای چې برکت پکې نه والله کې راواله په درې مش په بیا خوب ولید وتا غسړی وای وی اخو د روانه غشت ورشه یو تیګه د غیلان یو اشره په پرته وی برکت پکې شته کنه یو شته پکې چراغ خدای ته الوي وی اخسری خلاته یو اشرفه یاد کړه او راته چې برکت پکې دی زمر اولمه وی دا ګرځه برکتونو پسې سلون الله شو د لسونه یو شوا چې د اشرفه راواغشتا نو لال باردار تا چې د ډیره مده پس مې اشرفه ومنتا راشي یو کب په واله یو غټ کب په واغشت کور ته راولو د کوس په بازار کې سپینیږي خو کور ته راوړو چې کور ته څنګه راوړو کبه اوس پر د پکې یو دوه هیرې راوته دوه ملغلرې پکې راوته چې ملغلرې راوته یوه ته کې خو دا بل یو بازار ته اصلي ته وی دا مسوالي او هو د دې قیمت ما سره نشته دا سو بده خو پیښو چې شیخ د قیمت ته ما خو دا به 2 پیسو وي په چا خرڅ کوم دا چې پلان کې لیوسا هغه غټ صرافلا چلته یو هغه کته په سواله یې رجید دې قیمت با سره نشته خپه کېږم په چا خرڅه کما دا پلان کې بازار کې زموږ د ټولو غټ سراب ته غلې اوس الته یو چې هغه ته خودیم خوشاله دي چې شیخ د ډیرو پیسو دی په مګله را مګله چې هغه له څنګه یوړله هغه ته دا خرڅوم یې رجید سوکا ما سره دې پیسې نشته قرض به ته خرڅنه کې پیسې شته نه او دا مهرباني کو بادشاہ له یو څه بادشاہ غشتي شي بادشاہ له ځان ورو رسو چې دا سیمه سره هیره د خرڅوم بادشاہ صالح صالح چې بادشاہ لورغه وی دا هیره خرڅوم هغه چې خپل سکیورټي چې کم سیری په جنې هغه غوښتو یو سیب شي قیمتي دی د دوی پسو خرڅه دی وته وی ویلس غویان به د سرو زرو ډک راکې لس غویان بادشاہ وینا گزارو کا وینا لسونه بغیر نه شل غویان به د سرو زرو ډک راکې د سرو زرو وی دا شیر ګران دی فیصله او شو پشپاړه سو قچرو چې شپاړه قچر بدل د سرو زرو ډک درکم شپاړه قچره پسرو زرو بار کور تراوت خدای ته وی ودی دې برکت دې ته برکت وي اصل ډیره وی کدا ډیر دی سموده پس بادشاہ ته سکرټری وی صاحب وی دا یو هیرنی د یو بل مرګری موي سړی راو غواړه دی راو غوښته
ورته ویل لکه دې خو یو بله ملګري یو صاحب بله ملګري م شته وی راوړه که نه هم را باندې خرڅه کوي نه دې رانه ارزانه اخېستې ده دې ارزانه اخېستې ده پوه شو په خبر وی په څو خرڅې وی هغه په 80 قچرو خرڅوم 80 قچرې د سرو زرو نه ډکه سکرټري ته وی څه وی صاحب اوس هم ارزانه ده اله دې ته برکت وایي دیانت چې چا کې راشي که نه هغه له خدای برکت ورکوي حضرت عمر ابن عبدالعزیز بادشاہ ته ورسېد دیانت پکې و دیانت الله دنیا کې مدد وکړه چې که په کومه ورځ باندې مړ کېده نو یو شپونکي ګډه چیلی سرولې نو شرمخ په ګډه حمله وکړه وانا لله وانا الیه راجعون عمر ابن عبدالعزیز وفات شو مرګري شپونکیان وتی تا ته څه پته لګي وی چې درسو د هغه بادشاهي وه نو د ما شرمخ او ګډه به یو ځای سرېدل او چې نن شرمخ په ګډه حمله وکړه د عدل حکومت ختم شوی دی چې معلومات یې وکړل په هغه ټیم عمر ابن عبدالعزیز وفات شوی او د شعیب علیه السلام قوم څه شو په اور وسوځېد حضرت شعیب علیه السلام چې واپس راغی او د خپل قوم د الله ته ورشه قوم لدی چې ورغی نو په جړا شو اسو په میدان ارسه سوځېدلې زلزله راغلې د ځمکه چاودې د ټول په هغې کې دننه دي اور پې د پاسه راورېدلې دی او جبریل علیه السلام پې چغه والې ده فاخذتهم الرجفة اخذتهم الصیحة ختم جړل به جړل په سترګو ړوند شو ړوند حضرت جبریل علیه السلام وله راغی وی الله را لېږلې ما په سترګو ړوند دی جاړې وی او وی الله وی که دې سترګو پسې جاړي چې واپس یې کم وته که سترګو پسې جاړي چې واپس یې کم وته که مال دولت پسې جاړي او دې وی چې وله ورکم ځکه ډېر زیات جاړي وی نه سترګو پسې جاړم او نه مال دولت پسې جاړم وی ښه وي که زما د غضب د وجې نه جاړې لکه د قوم قهر دې ولیده نو تا باندې زما غضب هم نشته زما پیغمبر یې زما رحمتونه در باندې نازلو شعیب علیه السلام هوښیار وی یو شي پسې جاړم که الله را کوي نو وی څه شی دی وی د الله دیدار پسې جاړم چې الله ووینم جبریل علیه السلام وله واپس راغی وی الله وی چې ټیک ته دا جړا دې قبوله ده خو دیدار اوس نشته مرګ نه پس به کېږي انشاءالله دیانت بهترین شی دی نو د شعیب علیه السلام قوم کې دیانت نو خدای ټول تباه کړل قرآن حکیم کې بل ځای وایي الله تعالی فرعونیانو ذکر کوي الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك څنګه صوت عذاب فرعونیان څه شو عادیان څه شو عادیان چې په سمسو کې به جون تیره او غرونه به تراشل غټو غټو وجودونو والا اسه شو سمودیان څه شو ټول لړل ختم زمونږ د زمانې د مخکې هغه صدران څه شو گورنران څه شو هغه وزیر اعلاګان څه شو هغه وزیر اعظمان څه شو د امریکې او د روس هغه بادشاهان څه شو د اسرائیل او د هندستان هغه څه شو د عربو هغه د ډېرو پیسو والا څه شو هغه جزونه چې خپل ګرځي روز کال میں اخبار کې قتل د عربو یو شیخ لور واده کړې ده ما طالبانو ته خندل مې دا دې ته مې پلار وای لور یې ودولن د سرو زرو غسل بیت الخلا ټټه ولا د سرو زرو په جهیز کې جوړه کړې و د سرو زرو ټټه مې کوم خبرو بشي جان لمم غوښته و د سرو زرو ټټه نیک بخت د سرو زرو راهیل ولا جوړ کا خبره نه ده د سرو زرو استعمال خو راهیل ولا جوړ کا د سرو زرو نو کم از کم دغه ټټه کې با مرداره متیازې څنګه کوي د سرو زرو ټټه هغه خلک څه شو لوی لوی د عربو شیخان او سیټان چې جزونو کې ځان خپل محلات جوړ کړي دي په کم طرف لاړل سرو زرو تماچې ځان له جوړ کړي لیبیا صدر کم خوال د مارونو اصل د الله او د رسول تابعداري ده درې خبرې په ذهن کې واچوي د الله او د رسول تابعداري او دا بنه وي چې د شریعت وخت نه دی د شریعت وخت دا بنه وي چې بچي بس کوي او زه بس کوم او دکان بس کوي او تجارت بس کوي خپل کار بقي خو چې د ما خیر خشي او
او چې ما نه وروستو ګن پاتې دی او زما خیر خراب دی ولته راته کوتک نیولي زه څه کوم په بچو زه په نوسو څه کوم یو به دیانت نه کار اخلی روزي د چا لاس کې ده الله ته تله وزن تګي به نه کې نمبر 1 دویم نمبر شی به نه خرڅې د ښه په ځای به خراب نه خرڅې ملاوټ به نه کې الله خفه کېږي الله به نه خفه کوي هر څه خو الله سره دي نمبر 1 دویم علماو پسې نیکانو پسې ټوکې ټقالې به نه کې ولولا رهتک لرجمناک دمکې به نه ورکې علماو له دمکې به نه ورکې ستغې خبرې به نه کې علماو پسې هغې به خفه کې نه او دریم دین پورې به ټوکې نه کې الصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد ما يفعل آباؤنا مونږ ته دا چل خولی دی هغه ته به دا خبرې کولې دا به نه کې که دین پورې د ټوکې وکړې ټیک ته بعضې وخت د پیسې د وجې نه سړی په نشه کې راشي په ځان بیا نه پوهېږي د دولت او د کارخانې او د موټر د وجې نه سړی په نشه کې راشي بیا په ځان نه پوهېږي تا خو د خولې نه خبره نبي علیه السلام فرمایي ډېر کله ته یو سړی د خولې نه یو خبره وباسي ان الرجل يتكلم بكلمه لا يلقي لها بالا ډېرو دې خبرې له توجه ورنه کي وي دا خو پټونې خبره وه هغه د خدای په نزد دونه خطرناک دی چې یهوي بها فی جهنم 70 خریفا په ترمذي کې راځي او یا کاله د هغې خبرې د وجې نه په دوزخ کې غوټې خوري مستۍ د وجې نه د خولې نه دې خرابه خبره ورکړي او دین پورې خنده او مزاح چې ګناه کې یاره بس وې دواره ته کوه چې خدای مې له دې ګناه نه خلاص کړي بالکل بس کوم نو ګناه خو ګناه ده سزا خو په سزا ده خو الله خو به خفه نشي کنه خولې نه خو به دې ګاډې وډې ونه دي کنه نو الله فرمایي الی مدین اخاهم شعیبا مدین ته به د هغوی د قوم سړی شعیب علیه السلام راولېږه قال اعبدوا الله وتوی ولا ما لكم من اله غیره ته الله عبادت وکړئ خدای سره شریک نشته ولا تنقصوا المکیال والمیزان په پیمانه او په وزن کې به کمې زیاتې نه کوئ انی اراکم بخیر جندم ښه دی کنه شکر الحمدلله چا جون خراب دی خو غنم ونمونې د جوارو به غوښه بني او ساګ پیتي به جون الحمدلله ډېر ښه مزېدار او انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط ګورې سم شی بیا داسې ورځ ده چې د هغې نه تښتېدی نه شي د الله د عذاب نه رب العالمین دی زموږ کې دیانت پیدا کړي الله دې په موږ کې ایمانداري پیدا کړي او الله دې موږ له د نبي علیه السلام د اطاعت او د تابعدارۍ جون نصیب وګرځولی کړي او الله تعالی دې زموږ د سکون او د اطمینان جون نصیب کړي الله موږ د خپل قهر نه او د خپل غضب نه په امن و امان کې وساتي